اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی سو چاټ جی پی ټي په مایکروسافټ ورډ کې د ډاکومنټ د جوړولو لپاره استعمال کړو. موږ خو کولی سو چاټ جی پی ټي په مایکروسافټ ورډ کې د ډیرو شیانو لپاره استعمال کړو لکه د شارټ کټ د نورو، خو موږ به نن یو یوز ووایو چې هغسې دا د ډاکومنټ د جنریټ د جوړولو. نو راځئ چې دا دار شروع کړو. نو زه اوس په چاټ جی پي ټي کې یم. ما ورته لیکلي میک ا ډاکومنټ about افغانستان هیسټوري. نو که چیرې بیا تاسې غواړئ د نورو مملکتو لکه ما یو مثال ورکړی د افغانستان د تاریخچې، بیا تاسې کولی شئ د خپل مملکت د پاکستان د هندوستان د یونایټډ سټیټ د نورو مملکتو یا د بل شي په باره کې معلومات د تنه د کنټري د هغه نه د تاریخچې یا د هیسټوري کولی شئ لکه مثلا د جنریشن اف کمپیوټر، د جنریشن اف موبایل، لکه د نورو شیانو په باره کې معلومات راغواړئ چې تا ته جوړ کړي. خو ما د افغانستان د تاریخچې پوښتنه ترې وکړه. میک ا ډاکومنټ about افغانستان هیسټوري. ما ته یو ډاکومنټ جوړ کړی د افغانستان د تاریخچې په اړه. write this content. دغه معلومات د ویژوال بیسیک د کوډ په شکل ما ته جوړ کړه چې زه یې وکړه سم چې په مایکروسافټ ورډ کې د ماډل سیر کړم. لکه هلته چې موږ په مایکروسافټ پاور پوینټ کې چې ویلې لکه ماډل هغه چې موږ سره وستل، لکه مثلا ما ته د هغې په شکل یې جوړ کړه. او مهم شیان چې تاسې نه پاتې نه شي، تاسې دغه پرامپټ چې لیکئ. اول بیسیک کوډ دا درنه پاتې نه شي، ځکه چې هغه کې موږ کوډ پیسټ کوو نو موږ خو ته متن نه لیکو. اول. دوم ماډل دا ټولو نه مهم ده. که چیرې ته دغه ماډل ورنه کې او څومره چې مایکروسافټ ورډ کې دغه پیسټ کوې نو تا ته به کار نه کوي، تا ته به ایرور درکوي، ځکه چې موږ په دغه کې ماډل رانه پاتې شوی. او بل ایم اس ورډ درنه پاتې نه شي، ځکه چاټ جی پي ټي بیا نه پوهېږي چې تا دغه کانټینټ دغه معلومات جوړوي تا ته د چی لپاره جوړ کړي، تا ته د اکسل د پاور پوینټ د چی لپاره جوړ کړي. او ما په دغه کې لکه مثلا بیا لکه نور معلومات مې پکې ور اضافه کړل، لکه مثلا ته بیا نه غواړې تا ته دې اوس تیار جوړې کړي. میک شور that headings are underlined. headings دا د underline وي and colored with green او په شین رنګ باندې رنګ وي، یعنی شین رنګ ولري دغه headings. the whole document should be italic. دغه ټول ډاکومنټس دا باید ایټالیک وي، لکه ښي خواته چپه غونته وي. and the size should be 18. د دغه سایز دغه متن چې دغه ټول ډاکومنټ سایز باید 18 وي. نو تاسې چې انټر وښئ نو تاسو ته به دغه ویژوال بیسیک کوډ درکړي. او په دغه کې تاسو ته بیا درته دغه لکه مثلا سټپ بای سټپ پروسس هم درته کوي. دغه کې چې تاسې راسئ لاندې چې تاسې سکرول کړئ وګوره هاو ټو یوز څنګه استعمال کړئ. اول اوپن ایم اس ورډ، اول مایکروسافټ ورډ خلاص کړئ. press alt F11 to open the VBA editor. په هغه کې تاسې دغه شارټ کټ وکړئ نو تاسو به د VBA د خلاص کې ایډیټر په هغه کې تاسې انسرټ وکړئ، ماډل باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به سټپ بای سټپ پروسس درته ښیي. نو هر کله چې تاسې دغه کوډ تاسو ته خلاص شو نو تاسې به کنټرول A کنټرول C دغه ټول به را کاپي کوئ. دا مو چې کاپي تاسې به مایکروسافټ ورډ ته راځئ او په مایکروسافټ ورډ کې به تاسې د ډیولپر ټاب ته راځئ. او که چیرې تاسې ډیولپر ټاب نه لرئ تاسې کولی شئ له 2 لارو نه راولئ. اوله لاره چې دا ده تاسې کولی شئ دغه کې راست کلیک وکړئ او په راست کلیک کې کسټمایز د ریبن په ده باندې چې مو کلیک نو تاسې وګورئ ډیولپر دا به چک مارک یې هغه کې به راسئ. دا خو سو یوه لاره. او بله لاره دا ده تاسې کولی شئ فایل مینو ته لاړ شئ، په فایل کې آپشن او په آپشن کې کسټمایز ریبن او په دغه کې ډیولپر وینئ دا کولی شئ تاسې چک مارک کړئ او کیسې وکړئ نو دلته به دغه ځان ته ټاب یې راسئ. نو تاسې دغه ډیولپر ټاب ته چې راغلی په دغه کې ویژوال بیسیک باندې به کلیک کوئ نو تاسو ته به دغسې صفحه راخلاص. دا به چې کلیک انزرټ باندې به کلیک کوئ
بیا به ماډل ګوره موږ ویلی چې هلته ماډل درنه پاتې نه ځي ځکه مهم ده او په دغه ځای کې به هغه کوډ پیسټ کوئ ستاسې په همغه چاټ جي پي ټي کې کوم یو کوډ چې جوړ کړ نو دا کوډ هم چې پیسټ کړ تاسې به رن وکئ د دې لپاره هم کولی شئ تاسې رن کئ او دغه ځای کې دغه رن وینئ خو دغه کې ستا بیا لکه درې نور اپشن هم دي لکه بریک ده ریسیټ ده ډیزاین موډ ده بیا په دغه ځای باندې کلیک کړئ رن دا یوه لاره ده او دا دومه دواړه یو شی دي دا مسې وکړو نو تاسې به داسې خلاصه کړئ بیا په دغه ځای کې ګوره ماکرو نیم دغه د دغه نوم ده کریټ افغانستان هیسټري بیا کولی شئ دغه لکه مثلا رینیم هم کوئ نو تاسې به ران باندې کلیک کوئ نو تاسې چې ران وکړئ تاسو ته به داسې مسیج درکړي مایکروسافټ ورډ افغانستان هیسټري ډاکومنټ have been created successfully نو دغه ډاکومنټس ته دغه د افغانستان د تاریخچې دا تاسو ته جوړ سو اوکې چې وښئ نو بیرته به تاسې دې صفحې ته راولي ځکه چې هغه تا ته په بله وینډو کې خلاص کړه نو تاسې به هغې وینډو ته ځئ نو تاسې وګورئ موږ ته په دې وینډو کې موږ ته خلاص کړه لکه وګورئ دا د افغانستان د تاریخچې معلومات دي که چېرې تاسې پام وکئ موږ په هغه ځای کې ورته ویلي ول د هیډینګ should be underline موږ په چاټ جي پي ټي کې ورته ویلي ول چې دغه کوډ خو ته جوړوې میک شور دغه هیډینګونه چې دي دا انډرلاین وي وګوره هیسټوري افغانستان هیډینګ دا انډرلاین ده انشین افغانستان هیډینګ دا انډرلاین ده اسلامیک انډرلاین ده مورر هیسټوري انډرلاین ده ځکه دا هیډینګونه دي او موږ ورته ویلي ول چې هیډینګونه دي انډرلاین وي دوم چې موږ ورته ویلي ول د هیډینګ بي The heading should be colored with green color. Heading باید شین رنګ ولري. Heading دا underline دا شین رنګ لري. Heading دا شین رنګ لري. Heading دا شین رنګ لري او دا هم. او بل څه موږ ورته ویلي ول the whole document should be italic. دا ټول ګوره ښي خواته موږ چپه ورته ویلي ول. که موږ وګورو italic ګوره ښي خواته چپه غونته دا ټول ډاکومنټ. او بل موږ ورته ویلي ول چې سایز یې باید 18 وي. نو که چېرې موږ په ده باندې کلیک وکړو ګوره سایز یې 18 ده موږ چاټ جي پي ټي کې ورته ویلي ول نو ګوره څومره ښه سو موږ بیا دې ته ضرورت نشته موږ دغه ځای راتلل سایز هم غټاو دم شین رنګ هم ورکاو انډرلاین کوم او ټول هم دا ایټالیک کوو څومره ګوره اسانه وای ریډیبل ډېره مننه دا و د نن ورځې درس هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترنه ګټه او پیدا واخلي او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي والسلام